السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو مختصره دعا ده ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها دا فرمایي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارکو فرمایل څوک چې څلېرویشت ساعتو کې پنځه اشکارتې دا دعا کوي چې اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، الله جل شانه به دته د شهادت درجه نصیب کی. که بالفرض دته په خپل بستره باندې مرګ راشي خو الله پاک به د شهادت درجې ته ورسوي. د دې معنا دا ده اللهم یا الله بارک لی فی الموت، برکت واچوه ماته په مرګ کې. مرګ خو اسم را روان دی، خلاصې خو دې اسم نشته، خامخا به راځي. نو یا الله ماته برکت واچوه په مرګ کې وفي ما بعد الموت، او د مرګ نه پس په حالاتو کې. مجمع الزوائد دا حدیث مبارک او معتبر کتاب دی، هغه کې دا روایت ذکر شوی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.